الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. شپاړسمه پارا سورة طه 55 نمبر آیت ته د واقعي د موسی علیه السلام سلورم مقام هغه ذکر کېدو. مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې کله فرعون ته ورغلل نو الله چې موسی علیه السلام ته کم 9 معجزات ورکړي هغه ټول هغه ته ښکارا کړو. خداغه نه باوجودم هغه دومره بدبخت انسانو چې فکذب هغه معجزې دروغجن او غنلی او اباو د موسی علیه السلام د خبرې د منلو نه انکار وکړو، بلکې په موسی علیه السلام باندې یو بدنامه مولګوله چې ته دې مقصد د پاره راغلی چې ته جادوګری او ته زمونږ د اقتدار قبضه کې زمونږ ځمکه زمونږ نه نیسي. نو بیا ورته ویل چې ته جادوګر یې نو بس زه ستا مقابله په جادوګرو سره کومه. موسی علیه السلام ته ویل چې مقابله به کو. فرعون ورته وی خو خیر دی د ورځو او د وخت تعیین دا ته وکړه، یو ورځ به مقرره کو چې نه به من خلاف ورزي کو نه به ته کې. موسی علیه السلام ورته بس یوم الزینه چې کوم د دقه به زمونږ ورځ شي چې په دې ورځ به د هغوی داسې ولکه زمونږ چې د اختر ورځي. او وان یحشر الناس ضحا او ټولو خلکو ته فرعون اعلان وکړي چې د ساخ په وخت کې ځان دغه ځای ته راجمع کړي راورسي. کله چې خلک راجمع شو جادوګران هم پکې دي، نور مخلوقم دی. نو په دغه وخت کې موسی علیه السلام چې دا غڼه ولیده نو د ویل راشه دی وخت کې بیان کول پکار دی. د نبی کار دی چې خلک ښه طرف ته رابلل او د بدو نه منې کول. موسی علیه السلام دې ټولو ته وویل چې زه درته د خیرخواهي خبره کوم دا واورئ. ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا، ورې په الله باندې دروغ مه جوړوئ، الله به م ګورې هلاک کي. زه رښتینی پیغمبر یم او تاسو مال نوم د جادوګر راکوئ، او دا تاسو چې کم کوډې منترې او جادو پسې روانې دا ټول دروغ د دې نه واوړئ. که وانه اوښتی نو یاد ساتئ فیسحتکم بعذاب، الله به در باندې د بیخکندۍ عذاب راولي، ټول نسل به دله ختم کی. د تقریري څه ناسه اثر وکړو چې موسی علیه السلام دا بیان وکړو نو په دې جادوګرو کې 2 ډلې جوړې شوې. د دې تقریر نه پس اختلاف یې وکړ خپل منځ کې، جرګه یې وکړه. نو د یو ډلې ویلې چې یاره د دې سړي دا خبرې خو د جادوګرۍ نه ښکاري، د دا خبرې داسې لکه د یو نبي خبرې چې
خو زه سمدس په ایمان نه راوړو که چېرته د معجزه پیش کړو زمونږ په جادو باندې غالبه شوه نو بیا به مونږه ایمان راوړو. د بلې ډلې ورته ویلې چې کینې په قلاره ان هذان لساحران یقینا دا دواړه خامخا جادوګران دي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او دوی نه غواړي مګر دا چې بس تاسو نه د ځمکه قبضه کړي په دې جادو سره او ویذهبا بطریقتکم المثلی او ستاسو د پلار نیکه چې کومه طریقه د پخوانه را روانه چې جادو د کوړې منتري دي غوره لاره د دا د نه ګورې ورانۍ. د دویمې ډلې دا خبره وکړه. به هر حال مقابله جوړه شوله نو کله چې جادوګر راتلل نو فرعون ویلي چې ثم اتوا صفا د صفونو په شکل کې راولئ. دې مقصد د پاره چې په دې دواړو رونو باندې څه راشي هیبت اثر ور باندې پرېوځي. او د فرعون یو د ډېر د تکبر او د لویۍ خبره دا وکړه چې وقد افلح اليوم من استعلا. ویلې نن ورځ به هغه سړی کامیابیږي چا چې نن بری ومونده چې چا وګټله نو بس هغه به بیا صحیح کامیاب. حالانکه کامیابي څوک ورکوي؟ خو الله ورکوي. دا د تیر درس خلاصه درته ما ذکر کړه. اوس ذکر کیږي چې بس د جادوګرم په دې خبره باندې اتفاق راغی. اوس مقابله ده. نو دا جادوګر چې کله راجمع شو دنیا ولاړه د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دی نو دی جادوګر یو ادب وکړ د موسی علیه السلام او مفسرینو ذکر کړي چې د دې ادب د وجه الله دوی ته ایمان ورنصیب کړي. د ادب دا ډېر ښه شی چې سړی کې د مشر د سپینګیري ادب پکې سړی کې موجود نو دا ادب سړی ته ډېره لاره کولاوي. نو ادب یې دا وکړو. قالو اویل دوی یا موسی اے موسی امان تلقیا یا ته اغرزوام سا خپله. دی ادب وکړو. موسی علیہ السلام ته اختیار ورکړه چې ستا اختیار د خیر کا اول تخپل جادو ښکاره کړي نو تی اول وکړه که نه نو بیا به موږ له اجازت راکړه چې موږ خپل کرتوتونه ښکاره کړو. و اما ان نکونا او یا شو موږ اولا اول ځل من القا غرزون کی بیا ته موږ له اجازت راکړه نو بس موږ به اول خپلو جادو سکو برا میدان ته. موسی علیہ السلام ډېر هوښیار و. هغه ورته ویلي بل القو خیر دی اول تاسو وغورځوئ خپل جادو ښکاره کړئ میدان ته شي چې پته مو ولګي. نو هغوی سره څه ما درته وی چې فرعون د دې جادوګرۍ د زده کړې دپاره مدارس جوړ کړي وو هغې کې به زده کړه کېده. نو هغه وخت کې خو د مخکې نه دوی صدا شیزونه نو دوی سره به څه امساګانې به وي او رسۍ به وي د هغې نه به ماران جوړول د جادو په ذریعه. دې ته اصل کې مسمریزم وایي. مسمریزم موږ او تاسو ورته نظربندي ویو. دا داسې جادوی چې په دې کې د یو شیز حقیقت نه بدلیږي. اومقه د لرګي کونټۍ به وي اومغه رسۍ به وي خو ستا په نظر کې به هغه مار او لړمو ښکاره کېږي. دې ته مسمریزم نظربندي وي. حقیقت د شیز نشي بدلولی خو ستا په نظر کې به هغه داسې ښکاري لکه دا چې مار دی یا لړم دی یا بل زهریله شیز دی او ما خوري. موسی علیه السلام ورته چې نه بل القو بلکې تاسو وغورځئ. دې باندې سوال دی. سوال ور باندې دا راځي چې ګوره دا خو جادوګري وه که نه. موسی علیه السلام وله څنګه د جادوګرۍ اجازت ورکوي چې زه تاسو شروع کوئ. د دې جواب دا دی چې موسی علیه السلام جادوګرۍ اجازت نه دی ورکړی چې زه تاسو جادوګري شروع کوئ. موسی علیه السلام وی چې اسیم دوی دا کار خو کوي که نه خامخا یې کوي او مقابلې په طور ورته ویلي دي چې ځئ را مخکې شئ. دویم دا دی چې موسی علیه السلام ځکه دوی ته وي چې تاسو مخکې شئ هغه وی پرېږده چې دوی دا هر څه ښکاره کړي دا میدان ډک کړي نو بیا به پسې زه خپلو ثعبان ورغوزار کړم اجدها به ورولمه میدان ته نو دا ټول به وله په یو قب کې بیا راغونډ کړي نو مخلوق خو ډېرو نو دا ټول خلک به ویني نو یو عبرت خو به ته حاصل کړي که نه دا معجزه به ټولو ته ښکاره شي. قال اویل ورته موسی علیه السلام بل القو بلکې تاسو غورځوئ.
نو چې کله دوی غزار کړو میدان ټول روره چا رسی راوړې وي ویشتلې میدان ته چا امسا راوړې وه میدان ته یې ورغزار کړه نو د هغې ټولو نه چا نه ماران جوړ شو چا نه لړمانان جوړ شو میدان ډک شو نو ځکه الله ذکر کوي فاذا نو دغه وخت کې حبالهم رسی د دوی و عصیهم امساګانې د دوی شوي و د هغې نه دغه رسو امساګانې چې غزار کړي بس ماران ته جوړ شو یخیل الیه من سحرهم په خیال کې راتله موسی علیه السلام ته د جادو د دوی نه انها تسعی چې یقینا دا منډې وخي ګوره دا دلیل دی چې جادو اثر کوي تاثیر پکې شته په موسی علیه السلام هم ګورې اثر کړی ځکه الله وایي د موسی علیه السلام په خیال کې د دې جادو نه داسې راتله انها تسعی چې د دې رسو او امساګانو نه ماران جوړ شي او څه وخي منډې وخي نو جادو کې تاثیر شته دی بیله خبره ده چې جادو کول کفر دی سړی په کافر کیږي خو تاثیر پکې شته دی نو موسی علیه السلام باندې هم اثر کړی دی خو دلته دا مسله یاد وساتئ لکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو شوی او صحیح بخاری کې دا حدیث دی بعض منکرین حدیث خلق پیدا شوی هغوی نه مني دا خبرې د آخري 2 سورتونو کې 11 آیاتونه دي دا نازل شوی هم د هغې جادو د توړ دپاره دي او دلته دینم دا ثابت دی چې ګوره یخیل الیه من سحر من تسعی موسی علیه السلام په خیال کې هم داسې تېرېدل چې ګینې دا ماران دي او منډې وخي په دې هم تاثیر کړی خو دومره فرق دی چې انبیا علیه السلام باندې جادو دومره اثر نه کوي چې د هغوی عقل او دین ولا خراب کړي هسې دې ته قوت خیالي وایي هسې په خیال کې ورته داسې ښکاره کېږي نور دومره اثر په هغوی جادو قطعا نشي کولی چې عقل خراب شي او بیا دا دین کې ولا څه پیدا کی نقصان او په عام انسانانو باندې جادو برپور خپل اثر وغیره دا کولی شي دا پکې فرق وي دا اسې قوت خیالي هغوی ته ښکاري فاوجس فی نفسی خیفة موسی نو تیره کړه په زړه خپل کې یره موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام ویرید بعضې مفسرین لیکلي چې د دې مارانو نه دی یریدلی موسی علیه السلام چې دا په زړه کې یاره راله دې نه دی یریدلی چې دا ماران دي اوس به ما وخوري وی ویرېده د دې نه چې دوی خو دا هر څه ښکاره کړه میدان خو ډک شو خو که الله چېرته ما ته حکم ونه کړي د امسانو بیا به زه څه کوم ځکه اختیار کې خو د هغه نه وه که نه اختیار کې خو دغه لرګی و چې ګډولی به یې په پاڼې را څنډلي نور چې معجزه به ته جوړېده نو د چا په حکم به وه الله په حکم نو موسی علیه السلام وی ویرېده چې که چېرته الله راته حکم ونه کړي نو بیا به زه څه کوم هسې امسا به را سره نو دا خو چې الله حکم وکړي چې ورغزار یې که نو بیا به ته څه جوړېږي بیا به ته خامار جوړېږي نو د دې نه ویرېده دی پړه کې یاره تېره کړه الله ډېر غیرتي ذات دی الله وی ما ورته وحی وکړه قلنا اویل مونږه اے موسی لا تخف مه یریږه انک انت الاعلی یقینا ته اوچتی ته بری څه مطلب اعلی معنی دا د غلبه به ګورې تا ته حاصلیږي موسی یره به نه کې فتح او غلبه به انشاءالله ته مومي او دا ټول جادوګر چې کوم دي به د خپل کار کې ناکامه کیږي تسلی ولا الله رب العالمین ورکړه اوس ورته وایي چې بس انتظار مه کوه والقی او اغرز وما اغفی یمینکا چې په خی لاس تا کې دي مخکې تیر شو چې موسی علیه السلام به امسا په کوم لاس ګرځوله په خی لاس او سنت طریقه هم داره چې امسا سړی په خی لاس ګرځي ها که یو سړی خی لاس زخمی یا نشي نیولی پکې نو د عذر په بنای به په ګس لاس ګرځولی شي والقی اغرز وما اغفی یمینکا چې په خی لاس تا کې دي الله ورته امسا دی گزار کا نو چې امسای پسې ور گزار کړه نو هغې نه ثعبان جوړ شو غټ خامار تلقف تیرې کړل ما هغه صنعو چې دوی چلونه جوړ کړو چې امسای ور ویشته تلقف په عربۍ کې دې ته وایي چې سړی داسې دا نوړۍ تیرې کړي چې ډله شخون په ونه وایي دې ته عربۍ کې تلقف وایي د امسا دغه رسۍ
او دا دی جادوګرانو چې څه ښکاره کړي بس په یو قب کې داسې راغونډ کړو. تفسیر سمعانی ذکر کړي دي او په دې وخت کې وی فرعون خاندل کله چې موسی علیه السلام امسا ورغودار کړ چې دا رسې او ماران خوړل وی د خاندل یضحک. خو چې کله دا امسا فرعون ته مخامخ شو دا خو خامار و غټ نو دا هغه یو خپله قبه و غټ ځای جوړ کړی و د ناستې دپاره. هغه لیکلي چې 40 ګزه غټ و پخواني خلکو بدنونه هم غټ و. فرعون هغې ته ورسه خو چې کله ورمخه یې وکړه هغه ذکر کړي هغه تفسیر وی 40 ګزه د ده ځای و او وی دې امسا چې خوله وازه کړه نو 80 ګزه یې وازه کړې وه او دا خوله چې ورچوله دا ټولې قب کې وی تېره و. وی در چغې شروع کړي چې موسی ګوره تربیت خو مې دې کړی دی که نه ته مې ماشوم ساتلی څومره خیال مې دې ساتلی ګوره خیال کوه دا شعرانه واړوه. وی بیا موسی علیه السلام وی لاس ور واچو سمدست چې راوچتې که بس هغې نه بیا امسا جوړه شه سړی بچ شو. نو الله رب العالمین داسې ناشنا معجزه ورکړې. نو الله وی تلقف ما صنعو کم چلونه چې دي جادوګرانو جوړ کړي و هغه ټولې بس تیرې کړه تلقف تیرې کړه په یو قب کې راغونډ کړو. انما صنعو کید ساحر یقینا هغه چې دوی جوړ کړي دي چلول الله وی دا ټول چلونه و کرتوتې وي دي جادوګرانو مسمریزم نظربندي کړې وه. وص الله وی ولا یفلح الساحر حیث اتی او نه کامیابیږي جادوګر هر ځای نه چې راشي. الله یو طرف ته نبی دی او هغه سره زما معجزه ده او بل طرف ته جادوګران دي نو د نبی او بیا د معجزې مقابلې ته جادوګر چرته ټینګېدی شي. الله وی هیڅ چرې به نه کامیابیږي. اوس دې بل آیت کې ذکر کوي چې جادوګرانو حالت ولیده که نه پته ورته ولګېده چې زموږ نه خو ښه څوک په جادو نه پوهېږي او دا خو جادوګر نه دا خو څه بله قیصه ده او هغه خپله خبره م ورته رایاده شوله او مخکې چې ویلي وو که چېرته معجزه په موږ غالبه شوه نو څه به کوو ایمان به راوړو. نو بس اړو له سوچ یې پکې نه دی کړی. نو فالقی السحرة سجدا نو وغورځېدل جادوګر سجدا سجده کوونکي سمدس الله ته په سجده باندې دا ټولو پریوت. اوس فرعون هم حیران دی ګوري چې سړي خو رانه بل طرف ته لاړه. ګوره اولې عملي ایمان ښکاره کړی دی په خوله باندې اقرار اوس ورپسې کوي. اول سمدسې الله ته څه کړې ده سجده یې کړې اوس په خوله باندې اعلان کوي دا ټول جادوګر. قالو اویل دی جادوګرو آمنا برب هارون و موسی ایمان راوړی دی مونږه په رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام. ګوره مفسرین لیکي دا هارون او موسی ورسه ځکه ویلي چې فرعون هم ځان ته څه ویلي رب. وایي که دوی ویلی وي چې موږ ایمان راوړی په رب نو بیا فرعون خوشحاله شوی وی چې زه دا سجده یې ماته وکړه او رب یې مو زه ومنم. خو چې هارون او موسی ورسره ذکر کړو نو فرعون مې سړي خو رانه لاړه وابیان شو بل ډلې ته واوښتل. فالقی السحرة سجدا نو وغورځېدل جادوګر سجده کوونکي. قالو ویل آمنا برب هارون و موسی ایمان راوړی مونږ په رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام. وسو اسې په کار خدا وه چې د فرعون هم بس ایسته الله ته سجده کړی وی که نه ځکه ښکاره معجزه یې ولیده دې کې خو دروغ اسم نو و ډېر بدبخت انسان و. نو فرعون اوس الټه دي جادوګرانو ته دمکي ورکوي ورته وی دوه خبرې ورته کوي. دا یوه خبره خو ډېر غټ دروغ ویلي بنډل یې چاپ کړي دي دی غټ دروغ ویلي او د اولنۍ جمله کې دمکي ده. قال اویل فرعون آمنتم له آیا ایمان راوړی دی تاسو په دې موسی باندې قبل مخکې ان آذن لکم چې اجازت درکړې وې ما تاسو ته. ګوره په دې مصر کې زما بچی د ټولر څه زما د اختیار د لاندې دي تاسو مانه اجازت غوښتې بیا به هم په ده باندې څه راوړی زما د اجازت نه بغیر تاسو دا کار ولې وکړو. دې جادوګرانو ته دا سخته یره دمکي وله ورکړه خو په صحیح خبره منلو او قبلولو کې او په دین راوړلو کې د چا اجازت ته ضرورت
چې صحیح خبره ورته میلاو شه سمدسې قبلول چا پروا به نه ساتي. اوس ورباندې یو د دروغو الزام لګیو دی، سخت دروغ ویلي. انه لکبیرکم الذی، یقینا دا موسی لکبیرکم مشر ستاسو دی، الذی هغه علمکم السحر چې زده کړی دی تاسو ته جادو. جادوګرانو ته ویل چې دا موسی ستاسو څه دی؟ استاز دی، دا جادو تاسو د ده نه زده کړي. ګوره دا خو دروغ په دې دي چې موسی علیه السلام چې لا مصر ته نه راغلی نو دی لا نبي نه و. دا خو چې تیر شو چې لاره کې راته نو څه ورته میلاو شو؟ نبوت. شعیب علیه السلام نه دی. بیا چې مصر ته راغلی نو بیا خو د دې خلکو سړو له ملاقات نه دی شوی، خو همدغه وخت کې سره مخامخ شوي دي که نه چې موسی علیه السلام کله مقابلې له راغلی. نو کم وخت کې دوی ته جادو ور زده کو. دویمه دا که دی موسی علیه السلام چېرته په مصر کې لکه سورة الاعراف کې تیر شوي چې دی ظالم ورته ویلي ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، دا د مخکې نه تاسو د دې موسی سره مشوره پټه کړې وه، تاسو شاګردانی چې ګوره موږ به بیا ستا خبره تسلیمو. نو دی ظالم دا دروغ دی، ټول ځکه دروغ دی که دی جادوګرانو ته د سبق خوده په پټه باندې. ولې باچهي د چا وه؟ فرعون وکنه. د خو سیډیان مقرر کړي ګرځېدل به ماشومان بیا وجل. نو دته دومره پته نه لګېده چې موسی هلته مدرسه کولاو کړې ده. مفسرین وایي دا د ډېر غټ دروغ دی ویلي. اوس د دروغو نه پس د سزا اورې دی مسلمانانو ته دا کوم چې اول جادوګرانو ایمان یې راوړو. ورته وایي فلأقطعن ایدیکم، خامخا پرې به کم زه لاسونه ستاسو، و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل، یو به د نښې لاس به کټ کوم، ګسه به ورسره خپه کټ کوم چې بلکل د کاره وځئ. دی ورته سخته سزا واوروله چې ګوره ایمان خو م راوړه خو اوس زما دغه ته تیار شئ، لاس او خپې به دنه کټ کوم. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، دویمه خبره، او خامخا پانسی کوم به تاسو فی جذوع النخل په تنو د کجورو کې. هغه وخت کې پانسی به په دې طریقه ورکړی کېده چې د کجوري دا تنه نه بوټې دې نه به څانګې لرې کړې او دا سر به وله داسې تیره که نرۍ به یې کوله لکه سړی چې په چاړه باندې قلم جوړی، او دا انسان به یې راونیو او دا خېټه به یې وله سوری کړه او په دغې کې به یې ورکړو. نو دا به پکې داسې څه زوړن به په دې طریقه باندې به پانسی ورکولو. نو ځکه ورته وایي ولأصلبنکم، خامخا پانسی به کم تاسو فی جذوع النخل په تنو د کجورو کې. درېیمه خبره چې دی ډېر د تکبر او د غرور نه کړې ده، ډېر سرکشه بدبخته انسانو. ولتعلمن، او خامخا پویه به شئ تاسو چې اینا اشدو، چې کم یو زمونږ نه زیات عذاب ورکوونکی دی، و ابقوا همیشه عذاب ورکوونکی دی. فرعون ورته پته به ولګي چې د موسی او د هارون رب زیات عذاب ورکوي که زه زیات عذاب ورکوم. و ابقوا همیشه عذاب څوک ورکوي دا دومره بدبخت و. انشاءالله سبا درس کې به راشي د څومره دمکي ورکړې ده او جادوګرانو واقعي چې ایمان نه وړی او هغوی ورته بیا په جواب کې فرعون ته څه ویلي. بل لنډه خبره ده، وایي لاس د خلاص او توره دی تیره. ورته وایي فقض ما انت قاض، چې څه دې مرضي هغه کوه، زموږ د نه سترګه هم نه سوځي. دا مضبوط ایمان چې راشي بیا څوک د چا هم پروا نه ساتي. قالو اویل دی یا موسی، اے موسی، اما ان تلقیا، یا اغرزوتو امسا خپلا، و اما ان نکون اول من القا، یا بشو منگا والغرزون کی. قال اویل موسی علیہ السلام بل القو، بلکی تاسو غرزوی. فیضا حبالهم، نو پا دغا وقت کی رسید دوی، و عیسیهم امساگانی دوی. یخیل الیه، پا خیال کی راتلی موسی علیہ السلام تا من سحرهم د جادو د دوینا، انها تسعا چی دا منڈی وخی. فاوجسنو تیر اکڑا فی نفسی پزڑخ پل کی خیپتن یر موسی علیہ السلام. قلنا اویل منگا لا تخب میری گئے موسی، انکا انت الاعلا، یقینا تبرائی پدوی باندی.
والقی اغرز وما اغفی یمینک چې په خلاستا کې دا تلقف تیر کړه ما اغه صنعو چې دوی چلونه جوړ کړیو انما صنعو یقینا حغه چې دوی جوړ کړی دی کید ساحر چلول جادو ولا يفلح الساحر او نه کامیابیږي جادوګر حیث واتا هر زین چراشی فالقی السحرة سجدا اغرزید جادوگر سجدا سجده کون کی قالو اویل دی ټولو آمنا ایمان راوړې مونږ برب هارون و موسی پر رب د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قال اویل فرعون آمنتم له یا ایمان راوړ تاسو په موسی علیہ السلام قبل ان آذن لكم مخکد دینا چی اجازت مغخته چی اجازت در کړې ما تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا دا مشر تاسو دې اغه علمکم السحر چې د کړې تاسو ته جادو فلا اقطعن ایدیکم نخامخ پریبکم لاس تاسو وارجلکم خپیس تاسو من خلاف عدل بدل ولا اصلبنکم او خامخا په پانسی بکم تاسو فی جذوع النخل پتنود کجرو کی ولا تعلمن او خامخا پویا بشی تاسو اینا اشد چې کم یو زمنګ نه صح عذاب ورکون کې دی او ابقوا همیشه عذاب ورکون کې دی